مننه نیازه خان او د باجوړ د ټولو پښتنو ته یو جهان مننه. ډېره مینه یې موږ له راکړه. بس دغه څو لفظونه به انتها به ولو هم ډېر خواږه راباندې لګېدلي چې هغه زما غوندې وزګار هم نه و. هغه زما غوندې وزګار هم نه و. څه ضرورت یې د اظهار هم نه و. د ملاقات په خوږو نه پوهېدو موږ سره وخت د انتظار هم نه و. ډېر ښه دی. مننه چې د ملاقات په خوږو نه پوهېدو موږ سره وخت د انتظار هم نه و. چاته کتار کې زلیخه ولاړه بعضې یوسف له خریدار هم نه و. واه ډېر ښه یاره دا بیا ووایه یاره ډېر ښه مننه چې چاته کتار کې زلیخه ولاړه بعضې یوسف له خریدار هم نه و. او دا د باجوړ د خاورې ته په پښتنه مینه چې ستاسو په مړو زیارتونه جوړ شو زموږ شهید له به مزار هم نه و. مننه چې ستاسو په مړو زیارتونه جوړ شو زموږ شهید له به مزار هم نه و. چې ستا د غېږې جنتونه غواړي نو انیس خو دومره پرهیزګار هم نه و. ستا د غزل په ځمکه خور هغه بهار څنګه دی؟ ستا د غزل په ځمکه خور هغه بهار څنګه دی؟ چې موږ یې وینو که نه مړه چې ستا یار څنګه دی؟ او د محبت ته برکته خو دنیا جوړه ده. د محبت ته برکته خو دنیا جوړه ده. په دې ګناه باندې فرهاد بیا ګناهګار څنګه دی؟ او چې خپل ریحي ریحي ګریوان ور باندې وګنډمه چې خپل ریحي ریحي ګریوان ور باندې وګنډمه د اوږدو زلفو نه یو راکړه چې دا تار څنګه دی؟ او نن یو خانګوټي یو غریب ته په مجموزه کې وي. نن یو خانګوټي یو غریب ته په مجموزه کې وي چې زما سپو ته غوښه ږدي نو دغه کار څنګه دی؟ ډېر ښه دی. او زما په وینو یې لاسونه سره کول ویلې زما په وینو یې لاسونه سره کول ویلې د بل ډولۍ ته ورختوله دا سینګار څنګه دی؟ ډېر ښه. او ته راورشه لږ د حال احوال خبرې واخله او ته راورشه لږ د حال احوال خبرې واخله چې ستا د عشق په تبه پروت هغه بیمار څنګه دی؟ او دغه څو لفظونه د لنډ بحر چې نه د پړې نه د وړې نه د پړې نه د پړې نه د وړې ډېر بې حسه بې معنې صرف ناز ادا د کار دی نور په خدای که د پیسې. ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه. مننه چې صرف ناز ادا د کار دی نور په خدای که د پیسې. په مثال د خوارندوی نه د هاغې او نه د دې. ډېر ښه دی. مننه چې په مثال د خوارندوی نه د هاغې نه د دې. او نیت صورت ته چې د ګورم بس خو هر وخت سرې نیزې. ډېر ښه دی. مننه چې نیت صورت ته چې د ګورم بس خو هر وخت سرې نیزې. او حق حیران یم د خپل زړه ته چې په څه درته نږدې. او چې د ژوند په هره لاره لکه سورې راپسې. او زه او تر در باندې پوه شوم چې روان د بل په خولې. هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زموږ د خوارو په کار نه راځي. او کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي. ډېر ښه یار دا بیا ووایه. مننه چې کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي. او یا خو پاک اقرار او یا انکار او که زه د یوې لارې یم یوه راځي. او تاسو د پوست تخت پاسه ژوند وکئ موږ له پازغو هم ګزاره راځي. او څنګه ستا د غم نه تېښته وکړمه نه راله څه چل نه بهانه راځي. او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چې وي چې هغه راځي. چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرمه. او دا د خپل احساس ته برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرمه. او هلک مې دا جل تندې وچ کړی دی زر راکه د سواد د سینو بمرمه. ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه. ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه. او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښته مرمه. او یا تره دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب وده مرمه. بس دغه څو لفظونه به دا مشر وایي چې انقلابي وایي چې زه چې د ژوند په لاره څومره څومره تللی یم نو په هر یو ګام خپلو ساتلو سپو خوړلی یم. او زما نه نور د دنیا کار نه کېږي مه مې چېړئ زه لیونۍ مینې د هر څه نه ویستلی یم. او د خدای احسانو د خلیل غوندې بچ کړم ګینې د وخت نمرودو په خپل وس باندې سېزلی یم. او ما باندې شوه لامو باندې یار مه ګرمه او خپل لیوني زړه دې جنون ته رسولی یم. بس